د افغانستان ګاونډي هیواد ترکمنستان د ټولو افغانانو زړونه وګټل. ترکمنستان حکومت له خپل هیواد څخه څنګه ټول افغانستان ته مرستې راټولوي، دغه مرستې کومې مرستې دي او د چا لپاره دي، دلته یې راسره په ویډیو کې ټول جزئیات کتلی شئ. خو که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د ترکمنستان حکومت له ټول هیواد څخه افغانستان ته مرستې راټولوي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیربدوف افغانستان ته د کرونا له کبله د بشري مرستو د استولو د منظورۍ فرمان لاسلیک کړ. د ترکمنستان د ولسمشر د فرمان له مخې د دغه هیواد د کرنې وزارت صنعتکاران او سوداګر باید افغانستان ته د خوراکي توکو د استولو په برخه کې جدي مرسته وکړي. د فرمان له مخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت ته امر شوی چې دغه مرستې له راټولولو وروسته افغانستان ته په منظم ډول انتقال کړي او نور وزارتونه هم باید راټولې کړي مرستې استولو ته چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې ترکمنستان له افغانستان سره د انرژۍ، سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پراخه همکاري لري. افغانستان له ترکمنستان څخه د غازو د ټاپي پایپلاین د انتقال په برخه کې هم مهم شریک هیواد دی. همداراز افغانستان د ترکمنستان له لارې د لاجوردو د لارې آذربایجان، ګرجستان، ترکی او اروپا ترمنځ تازه سوداګري هم پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې نن ورځ له ترکمنستان څخه افغانستان ته د 1000 میګاواټه برېښنا لین هم راورسېده. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.